او حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ لکی چه نام خصائص کبرا کشتا دا سیوتی کتاب دے پیتلیوم یو علاقیت اغا علاقیت چه لانا منو نا قریشو ما تاسو توی خلقو بڑی قدر کو عزت مکو وی خلق را ترا جمع شو چه منگتس نصیحتو کا تو قریشی او دا مکیر دا خلقو نینو منگتس نصیحتو کا وی دا پاسی دا مگر چه دے نوجوان دے لک دے وی سو خبر میرے کو دے کہ بوڑا سپنگری سڑے رہا بوڑا بابا دے وی او خط و سره دے ما دو جی بدے دس خطو کا وی ما وی چی بابا دے کتا سلی کلی وی چی بس بدے او دس خط راتا ہوکا میں چی دس سو لکم سو دس خطو کا سو دے لکل پاگے کدا لکلیو چی قضا عمر بادشاہ شو او بیا ما پا دے علاقہ عملہ کولا نو دا فلان کے کلی کی چی کما دا عیسایانو عبادت خانہ دا گرجر دا بنروانو وی میں چی بابا ٹوکے را پورے کے ما تا گورا عمر تا گورا بادشاہ تا گورا عرب لا چالا بادشاہی ورکی عرب قبائلی خلق جغیب مشرکم دے بلبو منی او بیا زما بادشاہ کېدل او په علاقه باندې عمله کول او ګرجې روانول کاکا ټوکره پورې مکوا وای ما ته وی چې نه کړه ته ما ته دا لیکلو کړ وای مې چې بابا تلې ونی کسه ته روغ نه ښکارم زب څنګه عربو بادشاہ شمو په علاقو باندې عمله کوم وستا غرض سره خو مال لا دسخط وکړه وی خلکو راته چې د بوډا بابا دی د عیسایانو مشر وی ما دسخط وکړه بس زمانہ تیرا شو کلونه تیر شو خبره ته یې را راغی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زمانہ هغه نه پس حضرت ابوبکر صدیق بادشاہ شو هغه نه پس حضرت عمر فاروق رضی الله عنه خلیفہ شو حکم یو کو جهادونه غزاګانې شروع شوه دغه علاقه کې چې د دې کم تلو او بابا ته خطا غشته په علاقه فوج د مسلمانانو ورغ چې فوج ورغه په دې ګرجا ورل دا ګرجا روانو بابا بوډا سپینګری دی روزه په دستر ګراوي ځان دي څه کوي بچو مونږ بابا سره ګرجا روانو وی پام کوي دې لګوت یو نه سه ولی استاسو امیر المؤمنین مال خطر کړی مال لیکل را کړی لیکل او خایا چې وی خپل د عمر د سخت ته رضی الله عنه کدا بنروانو وی دا مال لیکل را کړی استاسو بادشاہ سنگ ها عمر خو مونږ ته وی چې ګروانه کې ګرځي او تعالی لیکل درکې فورا دا غزنه بابا دا خطر دا مونږه تخاوي چې دا غد سخت ته او کدا غد سخت نه وی خایا وته استاد له خط ورکو مدینه منوره ته راولې غال د عمر فاروق رضی الله عنه دغه سه سیب ته مونږ ته حکم کې چې دا روانه کا او هغه بابا له بوډا سپینګری د زمانو هغه له خط ورکړي وی دا بابا راولې بابا وته حاضر کا بوډا بابا د خط خو زما دی خدا درنه تاسو کوم چې دا کلمه کړې دي وی دا سیب ته په خوانه زمانہ کې چې تکلونه مخکې زمونږ علاقې ته راغلي لا لکوي او تا نه ما دا لیکل غشتي بابا بالکل ټیک ما ته یاد شو خدا تاسو ته کوم چې تا ته هغه وخت څه پته لګیدا چې زه به بادشاہ کېږم او د علاقې بروانم وی چې تا کله خبره شروع کړه ستا आवाज مو پیژن ما بیا خپل کتاب را واغشت هغه ته به مم قتل او تا ته به مم قتل زمون په کتابونو کې د اخر زمانه د پیغمبر چې کوم دویم خلیفہ وغه ته ما غ صفاتونه معلومه کړه او دا مونږ سره باقاعده نقشه پرته چې دی برازي او ګرجي برواني او د حکومت بډېر لوي علاقې ته برسېږي نو ما چې راشه موقع غنیمت ته دا لیکل خو د نوالم چې زماده ګرجا خو بروانه نه کېږي دمره بهتر صفاتونه والذین معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل دا صفاتونه د مرګرو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا په پخوانو کتابونو کې د نبی علیہ السلام مبارک وصف خو پرې داغه د مرګرو صفاتونه دا پورا تفصیل پروت ته نقشه پر طرفه تیرو شو کتابونو کې ستاد امت نقشه پر طرف ستاد پیغمبر علیه السلام د کلی داغه د هجرت داغه د مبارک شکل داغه د قوم داغه د نسب پورا نقشه په پخوانو کتابونو کې پرته ده يهوديانو سره قران حکیم کې الله فرمایي فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به هغه پیغمبر کې دی پیجنده وکانو من قبل يستفتحون على الذين كفروا مخکې چې بلدي يهوديانو جګړه چا سره رااله نو سبه وی د اخر زمانه پیغمبر راتلو والا دې که خیر او پیدا کیږي با مونږ به هغه مرسته کوو او تاسو له شکست بدر کوو
خو چې هغه پیغمبر راغی وی پیژن چې دا د آخر زمانه پیغمبر دی، ظالمانو بیا هم په کفر وکړ. عبدالله ابن سلام نه چا تپوس وکړو، وی قرآن حکیم کې خو الله فرمایي یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، چې دې یهودیانو ته د نبی آخر الزمان داسې معلوم دی، داسې پیژني لکه خپل بچی چې پیژني. خپل بچی خو سړي ته معلوم چې نماز ویلې کنه، قرآن کې الله وایي داسې پیژني لکه خپل بچی چې پیژني. دا رښتیا ده او ته سوي وی نه داسې نه ده، وی په خپل بچی کې شک شته او د آخر زمانه په پیغمبر کې شک نشته. بچی کې شک شته څه پته لګي، زه هم زما بچی دی، مور مې چې د ښځې مې چې ته غلطي کړي زه څه خبره، زه خو ظاهر کې زما بچی دی، زما د ښځې زوی دی، که ښځې مې چا سره چې ته غلطي کړي او دا بچی د بل چا نه پیدا نو خپل بچی کې مې شک شته او په نبی کریم صلی الله علیه وسلم کې مې شک نشته. دا راته بالیقین معلوم دی چې دا د آخر زمانې رښتینی پیغمبر دی. ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمه احمد، عیسی علیہ السلام زیری ورکړي، زیری زمانه پس به بل پیغمبر راځي، احمد به د هغه نوم وي. ټول وایي الحمدلله. دا زمونږ پیغمبر شان دی، دا زمونږ عزت دی، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم لوی شان دی، لوی عزت دی. نو پخوانو کتابونو کې په پخوانو صحیفو کې دا خو دې نقشه ټوله بدله کړې ده د نبی کریم صلی الله علیه وسلم څه کې چې د هغه د ملګرو دا صفات موجود. دویمه غټه نښه د پیدایش نه مخکې پروردګار داسې حالات پیدا کړل چې خلقو کې تبدیلی بالکل وال. یا خو دغه د عربو خلقو د مکې ډاکې به یې کولې، بدعملۍ به یې کولې او د دنیا غلاګانې به یې کولې، ظلمونه به یې کول، لوڼه به یې جمدۍ خښولې. د نبی علیہ السلام د پیدایش نه لږ غوندې مخکې یو ډله راوچته شو په مکه مکرمه کې. هغې وی یاره دا قوم خو ډېر پلانت شو، ډېر خراب شو، غلاګانې شروع شوې، زناکارۍ شروع شوې، بدعملۍ شروع شوې، د دې مخنیوي پکار. یو ډله پیدا شوه او هغې خلک کېنول، مشران یې کېنول، وی نه دا څه کوو مونږه، فحاشي ده، چا ته خپله ښځه نه ده معلومه، چا ته خپل بچی نه دی معلوم، غلاګانې ډاکي ده، خو سخت ظلم دی. نو هغې یو فیصله وکړه چې دې نه پس به نه څوک غلا کوي، نه به ډاکه کوي، نه به څوک بدعملۍ کوي، نه به څوک زیاتی کوي، نه به څوک په چا ظلم کوي. دا ګوره د نبي علیه السلام راتلو نه مخکې ورته الله دا فضا دا خلک وارول. هغه ځای نه سیبه ابرهه راخطا شو چې ته د مکې مکرمې نه یو عربي تللی او هغه یمن کې ځان له ده یو خپل بیت الله جوړ کړو، یو خپل بیت به ورته وایي، بیت الله نه بیت به ورته وایي، یو خپل کور یې جوړ کړی، خلکو ته یې مه ځئ مکې ته، دلته راځئ او طوافونه کوئ، عبادت کوئ. یو عربي له غصه وله لاړه او په هغه کوټه کې ورته لوی اودس ماتې وکړه. دا زمونږ د بیت الله په مقابله کې هلته بله کوټه جوړه کړې، لوی اودس ماتې پکې وکړه. ابرهه بادشاه چې هغه راویښ شو راغې تپوس یې وکړو دا ولې، وی دا صاحب بل چا باندې شک نه راځي، خو د مکې یو سړی و دلته وړېده معلومیږي دا چې د مونږ د دې ستا د عبادت خانې بېزتي هغه کړې ده. وی ښه اله به زه دمه کوم او ډوډۍ به خورم او خوب به کوم چې تر څو مې دغه بیت الله د مکې نیروان کړی. لوی لښکر یې جوړ کړ د اتیانو، د اتي غټ اتي ته مشر و، مخکې و اتیان او صیبه لوی لښکر او وی زو او دا د بیت الله کې د عرب دوی زمونږ د عبادت خانې بېزتي وکړه، مونږ زوره دوی د عبادت خانې بېزتي کړو، دا ولې لوټې لوټې کوم. مکې ته اطلاع را ورسېدله چې صیبه د ابرهه لوی لښکر را روان دی او بلا لښکر دی، ورسره جنګي ساز و سامان دی، ورسره اتیان دی، په لوی دومدام کې را روان دی. د مکې خلکو کې طاقت نو چې دوی مقابله وکړي، دومره طاقت په چا کې نو. خلکو یې څوک وی دی چې کلې خوشي کړو او تښتو غرونو ته به وخېږو، به دې به راشي بیت الله بروان کې دی، به دې مونږ بیا جوړ کړو، بل علاج یې نشته. د ابرهه چې راغی نو دی د مکې مکرمې لږ غوندې بار دیره شو، دمه کوي او راځي او په دې زور کې او په جوش کې په بیت الله حمله کوي او دې نیت کوي چې بیت الله به لوټي لوټي کوم. چل خیم دی عربو ته چې دی څنګه راځي او زما عبادت خانه روانه. چې څومره د عربو د خلکو اوښان او څارویو هغه ټول ونیول. د اوښان چې په غرونو کې دا کمې رمې مخې له دوی ټولې راولې. د نبي علیه السلام چې کوم نیکه دی عبدالمطلب دته چې وایي چې ستا اوښان یې ونیول. وایي ښه وایي ورغې ابرهه له وایي څه کوې مړه به دې کې وایي نه خپل اوښان ترې غواړم.
تاریخ لیکي چې د نبی علیہ السلام مبارک نکاح عبدالمطلب د ابراهت اور مخامخ شو. وی دا څوک دی؟ وی دا جیده د قریشو کې یو سردار دی په سردارانو کې. اوس ګوره څنګه چې د هاشم د تندین غرانات لا او خشته انسان، او دارنګې عبدالمطلب هم ډېر خشته انسان چې چاته به ور مخامخ شو نو بې اختیاره به هر چا قدر او عزت پکو. ابرهه په خپل تخت شاهي باندې ناست دی، خو چې عبدالمطلب ور مخامخ شو ابرهه ورته صاحب تخت باندې پاسېد راکوشو ورته غاړه وه. وی دا څوک دی؟ وی دا جیده د علاقې په سردارانو کې سردار دی. روچت یې که ځان سره په تخت کېنو. وی حضرت څه پسې راغلی؟ وی زه راغلی یم زموږ خان تا نیولی دي، ما ته مهرباني وکړه هغه خپل خان راکړه. اوهو وی ډېر ساده هوښیار نه. ولې صاحب؟ وی ګوره ته چې ما ولیدې زما پړه کې ستا ډېر لوی قدر پیدا شو، او ما پړه کې دا فیصله وکړه چې ته څه وې زه به ستا منم. ما هلکې دا فیصله کړې وه که تا ما ته وې چې زمونږ دا بیت الله مروانه وزه نو ځه ځم واپس. دونه قدر زما په زړه کې ستا راغی نو ته یې لبې له خپلو خان غواړې. نیک بخته ساده دا به دې ویلو چې دا بیت الله مروانه وه، دا به دې ویلو چې زمونږ په کلي حمله مه کوه زه واپس ځه. ما دا فیصله کړې چې ته څه وې زه یې منم. یې لبې له خان سي زه خان ورته پرېږدی، د خان ورته پوس کې. وی نه که نه زه قمقل نیم. وی د خانو مالک زه یم او د دغه بیت الله مالک څوک دی؟ الله دی. زه به د خپل شي تپوس کوم، الله به د خپل شي تپوس کوي. زما د الله د کور سره څه دي؟ الله پیش خپل کور یې پیش. د خانو مالک او د دې کور مالک بل ذات دی، هغه پیش او تپوس یې پیشه. مال راکړه خان خان یې ولا ورکړ عبدالمطلب قوم ته وی زه وطن خالي کې هو تل د وطن. ګوره د نبی علیہ السلام برکت ته علماء لیکلي دي چې د نبی علیہ السلام د پیدایش نه مخکې د هغه برکت الله د دریاب د غاړې نه ابابیل لوچت کړل. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدهم فی تدلیل وارسل علیهم طیرا ابابیل ترمیهم بحجارة من سجیل فجعلهم كعصف مأکول. ابابیل راله د توتکرو په شکل، توتکرې نو ادي په شکل مارغانو، سټونه نو سټونه لنډي لنډي سټونه سینو دا سره جنگېدلي راله صاحبه. او هر یو توتکري سره درې کاڼي دي، یو په مخوکه کې، یو په یو پنجه کې، بل په بل پنجه کې. او چې څنګه را مخامخ شو او د هغه ځای نه به کاڼی را خطا کړ نو دا سر به پې ولګېده د فوجي او د دې وجود نه به ووته او د هغه تینه به یې ملاندې ووته. دې ته میزایل وایي. دا د الله میزایل دی، دا الله توپه ده، دا الله ګولۍ ده. ټول لښکر تس نس شو، په هغه ځای تس نس شو. اتي وتښتېد، ابرهه وتښتېد، بل ځای الله مردار کړ. بیت الله الله محفوظ وساته. دا د چا د برکت نه؟ دا ګوره علما لیکي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د برکت نه. ولې قرآن کې الله وایي لم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اتیانو لښکر سره مې څه وکړل؟ ته ته پته نه لګي؟ همې تباه نه کړ، همې برباد نه کړ. نو دقه رنګې دا قوم د مکې خلک ستا خلاف کوي، ستا د پیدایش نه مخکې ستا د کور دشمن ما تباه کړی دی، د الله د کور دشمن. نو اوس به هم د الله د کور دشمنان تباه کړم او برباد به کړم. دا مخکې نه الله رب العالمین داسې طریقې پیدا کړې وې. پیدایش نه مخکې بیا عجیبه نښې، اسمان کې دا ستوري به چودل، پړق به شو، داسې یو لوی پړق به لاړ. هغه ځای نه به یو شغله را خطا شوه، دې خوا به لاړه. ټوله شپه په اسمان کې پړقار به چې څومره نجومیانو، څومره کاهنانو او څومره په دغه وطن کې د پخوانو کتابونو پوه خلکو پوه هغې دا پیشنګویه ورکړه چې دا هغه وخت دی چې د آخر زمانې پیغمبر خامخا راتلو والا پاتې کېدو والا نه دی. عبدالمطلب خوب ویني، خوب راغی یو سړي ته، یو کاهن ته، ما بېګا خوب لیدل. وی زه ملاست یم ودیم او زما د دې ملا نه یو اونه پیدا شوه، اونه. هغه اونه داسې اسمان ته اوچته شو، څانګې خورې شو. فورا اونه اوچته شو، څانګې خورې شو، خشته ښکلې شنه، او په هغه څانګو کې بیا فورا میوه پیدا شوه. او زه لوړې پروت یم، زبره د شا نه ووتله. وی چې ما وکته چې دا ونه خو ما نه ووتله او څانګې دي پکې او ښکلې میوه ده. وی ما ور ټوپ کړې داسې چې دا میوه ته یې وشو کوم، خو زه ورته ورونه رسېدی شوم. میوه مې تېره ونه شو کوله، واپس به را پرېوتم. بیا به مې ټوپ کړه چې میوه تې را شو کوم، میوه مې را ونه شو کوله. دې کې را ویښ شو. هغه زمانه کې چې کم کاهن و هغه له ورغې داسې خوب مې ولید،
وی خوب دې رښتونه دي. وی ستا د شانه به د آخرې زمانې پیغمبر پیدا کېږي، خو یاره یو شی دی، د هغه میوې ته به ته نه رسې، د هغه د نبوت نه مخکې به ته مرې، ته به یې میوه ونه شو کولی چې ونه به د هغه میوه وخورې. واقعي هم دغسې شوه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم تربیت عبدالمطلب کړی او د هغه د وفات نه پس بیا ابو طالب تربیت کړی دی، لیکن عبدالمطلب هغه زمانه کې وفات شو چې په کومه زمانه کې لا نبی علیه السلام د نبوت دعوه نه وکړي. دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم لوی شان، د پیغمبر علیه السلام لوی عزت، او دا ګورې زمونږ دپاره فخر دی، زمونږ دپاره دا حقیقت دی. په خپله فرمایي نبی علیه السلام چې وی ما ته الله د حشر د میدان راښکاره که بخاري شریف کې حدیث دی. په همې قتل یو پیغمبر دی او هغه سره یو امتي روان دی، یو پیغمبر دی هغه سره دوه امتیان روان دي. وی داسې یو لویه ډله وه. وی ما لکه سوچ وکړو چې دا جوړ زما امت دی او زما ډله ده، ډېره لویه وه. وی د جبریل علیه السلام نه مې تپوس وکړو چې دا څوک دی؟ وی دا موسی علیه السلام خپل امت کې روان دی. وی دې کې یو بله لویه ډله وه چې د اسمان دا غاړې د هغې نه ډکې دي. وی ما تپوس وکړو چې دا د چا ډله ده؟ وی دا ستا امت دی، دا ستا امت دی، دا ستا ډله ده. او نبی علیہ السلام فرمایي ټولو نه مخکې، د ټولو نه مخکې به د جنت دروازه ډبومه، زه به وډبوم. نو چې د جنت هغه دروازه وډبومه، دننه به ما ته هغه خازن دربانچي به آواز وکړي څوک یې؟ زه به ووایم چې زه فلان کې یم. وی خبک امرت، ستا متعلق ما ته حکم شوی دی چې دې راشي نو دروازه به کولاوی، دنه مخکې به د جنت دروازه چا ته هم نه کولاوی چې ما ته دروازه کولو شي. ګوره نبی علیہ السلام فرمایي نحن الاخرون الاولون یوم القیامه، اخر کې راغلی یو، خو د قیامت په ورځ جنت ته به د ټولو نه مخکې نبی علیہ السلام او د هغه امت ځي. ګورئ ابراهیم علیہ السلام او د هغه امت، نوح علیہ السلام او آدم علیہ السلام او د هغه امت به اله داخلېږي چې نبی علیہ السلام سره د خپلو جنتیانو امت مرګرو رب العالمین جنت ته داخل کړي. ټول وایي الحمدلله. خو خدای پاک دې مو دغه ډله کې شمار کړي. ګورئ لوی عزت دی زمونږ دپاره، لوی عظمت. یو نیکي چې بچا وکړه نو یو په یو به وه. ستا د نبی علیہ السلام د برکت نه چې یو نیکي وکړي نو یو په لسې د الله حسابوي، بلکې یو په 200 د الله حسابوي چې څونه د اخلاص زیات دی، بلکې د هغې نه زیات هم د الله درکوي. دا د نبی علیہ السلام برکت دی. ګناه چې بچا وکړه بني اسرائیلو کې په دغه دروازه د پاسه به چې سار راغی لیکلي به 13 شپې دا ګناه کړی، په دغه دروازه به یې لیکلي. زمونږ ګناه کوو که پټه د چا ته پته نه لګي، دا د الله پرده ده په مونږ باندې، بلکل پټه ګناه او چې توبه وایستله پروردګار به یې ته معاف هم کړي. دا ټول برکات دي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم. دا عظیم پیغمبر، عظیم شخصیت الله پیدا کړ، مونږ د هغه امتیان الله پیدا کړو. او دا حقیقت دی چې مونږ الله ته دا درخواست نو کړی چې الله مونږ د آخرې زمانې د پیغمبر امتیان جوړ کړه. دا د رب العالمین خپل فضل او کرم دی، الحمدلله. دا د هغې فضل. اوس به مونږ څه کوو؟ مونږ په تشو قصو صبر نه کوو، مونږ به دا وایو چې دغه عظیم پیغمبر مونږ له الله راکړو، د دغه عظیم پیغمبر د برکت نه الله مونږ ته هدایت نصیب کړو. دومره هدایت چې په مخ د ځمکه چاته نه نصیب شوی. خو ګوره حجت هم په مونږ ډېر اوچت دی. ګورئ زمونږ خلاف څه مطلب؟ د قیامت پر ورځ به چې څنګه زمونږ له فایده ډېره زیاته ده، هغه مرض زمونږ به نه به تپوس هم مضبوط کېږي. سره د دې نه چې دومره عظیم پیغمبر ما در کړی و، د هغه حالات در ته رسېدلي وو، د هغه عقاید، د هغه اخلاق، د هغه اعمال تا څه کړي دي پکې چې داسې مونږ نه شو چې د قیامت پر ورځ دغه ښکلي پیغمبر مخې ته مونږ مخ تورن شو. ګورئ رسوا شو، ذلیله شو. الله دې دې نه وساتي. کوم دین چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم راوړی د هغې مونږ پابندي وکړو، د هغې مونږ تابعداري وکړو. او دغه کې ستا د دې دنیا هم ګټه ده او د آخرت هم پکې ګټه ده. او که د نبي علیه السلام د دین مخالفت دې وکړه، د هغې بېعزتي دې وکړه، د دې دنیا دې هم تاوان دی او د هغې دنیا دې هم تاوان دی. هغه خو دې دی، خو د دې دنیا هم تاوان دی. ورونو یو مهرباني وکړي. یو څیز باندې پیغمبر علیه السلام ډېر خفه کېده او الله پې ډېر خفه کېږي، د هغې ګورې له خیال وساتئ. هغه د فحاشي بربنډتوب، دا د الله ډېر بدي شي. الله فرمایي حدیث قدسي د نبي علیه السلام وایي چې الله وایي چې زما نه غیرتي ذات بل نشته. الله وایي او زما دومره غیرت دی. الله وایي دا حدیث قدسي دی لکه د یو انسان ښځه یا د هغه لور خدای دې نه کړي، الله یې مسلمان وساتي، بدعملي وکړي، نو دا پلار او دا خاوند به دغه لور او دا ښځه جمدی پرېږدي؟ غیرت راغی که نه؟
او زما لور زما خور زما خزه خدای دې وساتي مسلمان. الله وی دقه رنګ زما بنده زما مخلوق کاغه نارینه دی او که زنانه دی چې هغه بدعملي کوي ماله پې د دې نه زیات غیرت راځي کوم غیرت چې تاله په خپله خور او په خپله ښځه لري. دا ګورې یاد وساتئ الله نه ما د زیات غیرتي بل څوک نشته. حدیث الفاظ دی حدیث قدسی دی تاله چې وي څنګه په خپله حیا غیرت راځي دارنګې د دې مسلمان السړي او د دې مسلمانې ښځې بلکې د عام انسان سړي او ښځې په دغه بېعزتۍ باندې الله وي ماله ډېر لوی غیرت راځي. فحاشي د الله ډېره بدي شي او د رسول الله مبارک هم ډېره زیاته بدي شو. حیا یې خوښه وه الحیا نصف الایمان. حیا د انسان ایمان د ایمان نیم ایمان د حیا لویه شعبه د ایمان د حیا شعبة من الایمان لویه امام بخاری رحمت الله علیه حدیث راوړی دی عظیمه شعبه ده د ایمان لویه څانګه د ایمان حیا. او نن زمون مخلوق خدا امت ګورې د بې حیایۍ طرف ته روان دی. تاسو ورشئ وګورئ په عراق کې موږ خفه یو بلکل پې خفه یو. امریکا ظلم کوي الله دې امریکا تباه کړي الله یې د مسلمانانو د عراق او د فلسطین مرسته وکړي. خو ولې تباه شو عراق؟ د فحاشۍ د لاسه تباه شو د بې حیایۍ د لاسه تباه شو. ورشئ فلسطین کې تاسو اوس هم وګورئ اوس هم د هغې جنکۍ په پینټونو کې ګرځي اوس هم پینټونو کې ګرځي اوس هم کټ کړې سرونه جنکۍ ګرځي اوس هم هغوی کې حیا نشته. الله رانیولي دي ګورئ که ګناه وکړي الله به راته صبر وکړي مونځ ونه کړي نو سزا به آخرت کې درکړي خو دنیا کې به راته وګوري هلاک به دې نه کړي. زکات دې ورنه که بیا به ورته الله وګوري خو که چېرته فحاشي او بدعملي دې وکړه قسم دی چې د دنیا کې هم درته الله نه ګوري. وګورئ تاسو مثال ته وګورئ فلسطین کې وګورئ په عراق کې وګورئ دا ملکونه وګورئ که نه چې د الله رانیولي دي په خپل قهر او په خپل غضب یې رانیولي دي. ما ته مخکې ورځو کې چاره دوبۍ قصه کوله زما یو شاګرد دوبۍ ته ما ته قصه کوله قسم دی چې وی حیران شوم چې خدای پاک بله ما ته یو ایم پي ایس صاحب خبره کوله هغه تللی دوبۍ ته ما ته هغه خبره کوله ما ته مولانا صاحب درته ویلی نه شم داسې ځایونه دي داسې علاقې دي چې هغې کې ګرځېدل سړی د ایمان نه خلاصوي. یورپ نه خلک سیل له دې ملکونو ته راځي دوبۍ ته راځي سیل له امریکې نه ښځې نر سیل له دوبۍ ته راځي فحاشۍ له شراب داسې پکې میلاوېږي داسې لکه اوبه چې دلته میلاوېږي دلته به ورته ګرانې میلاوي چې هلته شراب درته مفت میلاوېږي آسان درته میلاوېږي پابندي پر باندې نشته. بدعملي او فحاشي چې څوک داسې کولو په دې میدان کې کوي پته نه لګي سبا به دا قوم هم الله راونیسي زه وایم خدایه پاکه امریکا تباه کړي. د امریکا ساتلې سره ده دیم ډېره ساتلې ده چې دا فحش او بدعمله خلقو له الله په دغه امریکې ظالم په سزا ورکړي. هوښیار پلار هغې چې 2 بجې په جنګ شي د پردي بچي له ډب ورکوي که خپل له ډب ورکوي ووایه که نه خپل له ورکوي پردي له چې ډب ورکوي دا قمقل پلار دی که هغه پلار هوښیار دی چې د خپل بچي له سپېړه ورکوي چې ته بچې روانېولې کې نو دا مسلمان د الله نږدې دی دی خپل دی هغې پردی دی هغه له خو آخرت د لمبرو لرګی دی آخرت کې به ورسره ګوري خو دا مسلمان چې بدعملي کوي فحاشي کوي که نه الله په دا دنیا کې رانیسي ذلیله کوي. نو نبی علیه السلام چونکې د دې ټول امت سردار دی د دې ټولو انبیاو سردار دی د پیغمبرانو سلسله رب العالمین په هغې ختمه کړې ده. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی زه د ټولو پیغمبرانو اخیری پیغمبر یم زمانه پس بل پیغمبر دنیا ته نه راځي. نو رب ذوالجلال نبی علیہ السلام ته یو ډېر لوی شان ورکړی دی. اللہ دی آیات پاک کی فرمائی هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق چې ما د خپل پیغمبر په هدایت باندې او په سچ دین رښتونی حق دنیا ته راولېږه لیظهره علی الدین کله الله ذوالجلال به دغه پیغمبر نه دا کار اخلي چې دا دین حق اسلام به په ټولو دینونو غالب کوي. او دې پسې بیا وروسته هم په دې آیات کې ورپسې الله فرمایي والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله ورضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم فی التوراة ومثلهم فی الانجیل. د نبی علیہ السلام متعلق فرمایي چې د هغه ملګري د اغي صفت هم ما قرآن کې
او په تیر شوو کتابونو کې ذکر کړی دی. او بیا په دغه آیات کې د بعضې صفتونو ذکر هم الله کوي. نو د پیغمبر علیه السلام الله دومره لوی شان ورکړی دی چې د هغه څه کې د هغې د ملګرو د صحابه صفتونه هم دا رب العالمین مخکنو قومونو ته په خپلو کتابونو کې ذکر کړي. دنیا ته نبی علیہ السلام تشریف نه دی راوړی او په دنیا باندې الله دا ښکاره کړه چې نبی آخر الزمان دنیا ته راتلو والا دی. د نبی علیہ السلام مبارک نیکه د نیکه پلار هاشم د هغه نوم و. دی نوجوانو بالکل ځکه دی د ډېر لږ عمر ډېر لږ وخت کې دی وفات شوی دی. نو عربو کې دا ډېر زیات مهمان نوازو. د نبی علیہ السلام د نیکه پلار ډېر مهمان نوازو. قحط چې کله به راغی نو ده به ډوډۍ راواغېستل او هغه به په کاسو کې ماته کړه او په هغې به ترکاري یا غوړي یا ښوروا واچوله او خلک به یې راوغوښتل او هغه ډوډۍ به خلکو له ورکوله. نو هاشم ورته په دې معنا وایي چې ده به خلکو له د ضرورت په وخت کې او د قحط په وخت کې ډوډۍ چوري کوله، ډوډۍ به یې ماتوله. هاشم ماتونکي ته وایي، ډوډۍ ماتونکي. خپل نوم یې عمر دی، عمر. او چې خلکو له به یې ډوډۍ ماتوله او چوري کوله او ورکوله به یې په دې نسبت ورته هاشم وایي. نوجوان دی لیکن الله پکې داسې صلاحیتونه ښودي دي چې دنیا ورته حیرانه وه. د عربو ټوله زندگی خو په تجارت وه، ځکه په مکه مکرمه کې نه غله کېدله، نه غنم، نه جوار، نه وربشې، نه کجورې. قرآن کې الله ورته وادن غیر ذي زرع ویلی دی چې دا هغه علاقه ده چې کوم قابل کاش نه ده، فصل پکې نشته. نو دی هاشم یو مشوره وکړله او په هغه مشوره باندې عمل وکړ او د قریشو د عربو دپاره د تجارتي قافلې بندوبست شروع کړ. یو قافله به په اوړي کې تله یخ وطن ته او بله قافله به په ژمي کې ګرم وطن ته تله او د ټولو عربو د قریشو د قبیلو خلک به یې راغونډ کړل، د هغې مالونه به یې راغونډ کړل او قافله به یې ولېږله تجارتي. په هغه زمانه کې د قافلو به دا رواج و چې قافله به روانه شوه، دې ځای نه مثلا به روانه شوه نو په چارسده کې به یې دمه وکړه، خیمې به یې ښخې کړې، خلکو سره به یې سوداګري وکړه. بیا به ورځ دوه پس روانه شوه نو مثال په طور ناګومان کې به یې دمه وکړه، بیا پېښور کې، بیا کوهاټ کې داسې به ورو قافله تله او یو ځای کې به یې دمه کوله او خلکو سره به یې تجارت کو. خو ډاکې ډېرې زیاتې وې، قافله به روغه او سالمه نه شوه رسېدې چې روانه به شوه، د شپې به پې ډاکوان رالل، یو ځای کې دشت بیابان و صحراګانې به وې، حمله به یې پرې وکړه، ټول مال به یې لوټ کړه. دې هاشم یو پروګرام شروع کړ. ګوره د نبي علیه السلام نیکه دی، هغه صلاحیت پکې الله پیدا کړی دی. داسې یو طریقه جوړه کړله چې دې په ټولو قبایلو ګرځېد، شامه پورې او داسې د روم د علاقې پورې وفدونه خواره کړل او دې فیصله وکړه چې کومه قافله کوم کلي ته نږدې شي هغه کلي به یې ذمواري، که دا قافله چا لوټ کړه ذمواري به په هغه کلي. دې یو معاهده وکړه، چارسدې ته به قافله روانه شوه، که په هره لاره کې به قافله لوټ کړه، کوتبانځی مثلا رزړو یا بل کلي، دا نه به تپوس کومه چې دا قافله ولې لوټ شوه. دا ته یو معاهده وکړه او بیا دا فیصله وکړه چې فلانکې ځای پورې قافله لوټ شو نو موږ به یې ذموار یو، او که دې نه واوړېده نو د شام خلکو تاسو به یې ذموار یې، که دغې حد نه برید نه واوړېده نو د روم خلکو تاسو به یې ذموار یې. دا سفارتي تعلقات چې ورته موږ وایو، د یو ملک سفیر او د بل ملک سفیر، دا پروګرام یې شروع کړو. حالانکې ډېر لږ عمر دی، د 18 کالو دی، خو پروردګار ورته دا یو صلاحیت ورکړه او په ډېر لږ وخت کې په عربو کې داسې چرچا شوه چې هر چا به یادونه وي هاشم هاشم هاشم، بس نوم یې مشهور شو، یو لیډر ته جوړ شو، یو رهنما ته جوړ شو، کلي په کلي خبرونه خواره شو. خو پروردګار یې دې تندي کې یو رڼا پیدا کړې وه. هغه رڼا څه وه؟ دې تندي کې رڼا وه
هغه داوا چې نجومیانو او کاهنانو به ورته وکتل وی دا هغه شخصیت دی چې د ده په دریم پوش کې د ده نه پس په دریم پوش کې نبی آخر الزمان پیدا کېدو. دا پراپیګنډه کولی شي. دې سړي کې چې کوم خوبې دي، ده کې چې کوم صفات دي، د ده د زوی نه به بل پیدا کېږي او د هغه د زوی نه به بیا د آخر زمانې پیغمبر پیدا کېږي. او خشتوالی چې الله دله کوم حسن ورکړی کوم انداز، نو د عربو یو خاندان رئیس داسې نو چې دته پیشکش نه کړي چې هاشمه واده ته نږدې یو ته مهرباني وکړه زما لور سره نکاح وکړه، زه خپل لور درته په نکاح درکوم. ده به ویې نه صبر کوم. بل چا به ورته پیشکش وکړه، بل به ورته پیشکش کو. او عربو کې داسې سردار نو چې هغه به درته دعوت نه ورکو چې ته به خامخا واده کې نوجوانې بالغ شوې او زما لور درته په نکاح درکوم. تر دې حده پورې تاریخ لیکي چې د روم که بادشاه یې د روم په هغه زمانه کې داسې و لکه اوس چې امریکا ده. دوه بادشاه وي، دوه، یو روم او یو فارس، او دواړه به یو بل سره همیشه په ډغره وي. دواړه د هغه زمانې سپر طاقتونه، یو روم او یو فارس و. د روم مشر چې دی نو هغه ته به هرقل وي. هرقل دا د روم بادشاه لوی سلطنت و، لکه دې زمانه کې چې د امریکې بادشاه وي. هغه ته اطلاع رسېدله، هغه په یو تجارتي سفر کې د هاشم سره ملاقات وکړ. نجومیانو کاهنانو ورته وویل چې دا صاحبه هغه هلک دی چې د ده په اولاد کې نږدې پشت کې هغه نبي آخر الزمان پیدا کېدو والا دی. دا هغه سړی دی چې دا پته ورته ولګېدله. هغه ورته یو پیغام راولېږه، وی ای هاشمه ما اورېدلي دي، ډېر هوښیار و بادشاه د روم، ما اورېدلي دي چې ته ډېر زیات سخي یې، ما اورېدلي دي چې ته په عربو کې د ډېر لوی عزت خاوند دی. زه دا اورم چې تا له تجارتي قافلو دپاره یو ښه سلسله شروع کړه. ما ته دا معلومات شوي دي چې ستا قوم ستا ډېر لوی عزت کوي، نو ته د یو لوی قوم کشر یې، رکوټې عمر دې کم دی خو تا له الله عزت درکړی دی. نو زه تا له د روم شهزادګۍ په نکاح درکول غواړم، خپله لور تا ته واده کول غواړم، او په ډېر لوی عزت راشه د ما روم علاقې ته. زه به تعالی خپله لور چې د روم شهزادګۍ ده چې په حسن کې د هغې مثال نشته، د دنیا بادشاهان یې خپلو زامنو له غواړي نه ورکوم، تاله در کوم. ته مهرباني وکړه راشه، ډېر په عزت به تا ته د خپله لور واده کم. ټول روم کې به ستا د مشرۍ چرچه وشي، ځکه چې د روم د بادشاه زوم به شې، بیا به تا له ډېر عزت سره قافله رخصت کړم او زه خپل وطن ته دې ځه. لیکن هاشم وایي چې دا یې چیرې نه کېږي. د هغه دا مقصد و چې زه دا د پیغمبرۍ د نبي علیه السلام دا نسب لږ ځان ته رانږدې کړم، او زه خپله لور دا ده ته په نکاح کم دله ورکم، او زما په اولاد کې بیا نبي آخر الزمان پیدا شي. دا یو سوچ او فکر و. هاشم وایي داسې نه کوم. مدینې منورې ته لاړ. د مدینې منورې په سفر باندې د 15 کالو دی، ور عمر یې دومره دغې وخت کې لوی تجارتي سفر کې مدینې منورې ته لاړ. هلته کې خلکو سره د مدینې شریفې خلکو سره خپل تعلقات او خپل روابط برابر کړل. تجارتي خبرې ترې وشولې. هلته کې یو جینۍ وه سلما، د هغې نوم سلما بنت عمر. دا د بنو النجار قبیلې. بنو النجار یو مشهوره قبیله ده په مدینه منوره کې، لکه څنګه چې په مکه مکرمه کې د قریشو مضبوطه قبیله ده، هلته بنو النجار مضبوطه قبیله وه. د هغې یو جینۍ وه، او هغه جینۍ سره د هاشم واده شو. د هغه جینۍ دې خوښ شو او د هغه جینۍ خوښه شوه، او بس هغې پیغام ورولېږه، ډېره ښه خبره ده. د هغه جینۍ سره د هاشم واده شو، او د واده نه پس څه موده دې په مدینه منوره کې اوسېده، څه موده یې تېر کړل په هغه قبیله کې، هغه خپله سخرګنۍ کې. او بیا د هغې نه اجازت وغوښته چې اوس به زه روان شمه مکې مکرمې ته، خپل کلي ته ځمه. او چې د هغه کلي نه راووت، بس نږدې کلي کې ناجوړه شو، وفات شو. هاشم وفات شو، 25 سال 15 کال عمر کې وفات شو. لیکن کومه بیبي چې واده ورسره کړی و، هغې بیبي نه د دې پلار د پیدایش نه پس د نبي علیه السلام مبارک نیکه عبدالمطلب پیدا شو. او هغه عبدالمطلب بیا د خپلې مور سره په مدینه منوره کې اوسېده. ګوره مخکې رب العالمین د اشارې کوي چې ودرېږه چې نیاد د مدینې منورې جوړه کړم، چې نبی علیه السلام بیا وروسته هجرت کوي، هجرت مدینې منورې ته. نو چې کم از کم دا مدینه منوره هغه کلي چې د پیغمبر علیه السلام ماماخیل خو دي که نه، ځکه نبی علیه السلام به وایي چې بنو النجار زما ماماخیل دي، دا زما د ماما کورنۍ ده، او دا مې وجیبه واقع ده. په دې لاره باندې دلته یهودیان اوسېدل، په دې لاره باندې د یمن یو بادشاه دی طباع د هغه نوم دی، هغه تېرېده.
د مدینې منورې په خوا. دې کې دمه وکړه، چې دمه وکړله نو د خپلو مشرانو ورته ووې علما چې کوم د سره په قافله کې وی بادشاه سلامت دا خوره مونږ ته معلومه ده، دا بل شان خوره ده. څنګه خوره ده؟ وی هغه نبی آخر الزمان به دې خوره کې هجرت به کوي او دلته به دفن کېږي. مونږ کتابونو نه معلومه کړه، مونږ ته پته لګي چې دا هغه خوره ده. نو د پیغمبر علیه السلام د نبی آخر الزمان خو ډېره لویه چرچه وه، لکه اوس چې د عیسی علیه السلام مونږ یو چرچه روانه ده او رښتیا خبره ده، قرآن کې ثابته ده، حدیثو کې ثابته ده چې عیسی علیه السلام به د اسمان نه راکوزېږي، بادشاهي به کوي. دقسې د پیغمبر علیه السلام متعلق یو خبره خوره وه چې د آخر زمانې پیغمبر ان قریب راتلو والا دی. نو دغه بادشاه دا چلو کړ چې په مدینه منوره کې یو مکان جوړ کړ، ډېر اعلی ښکلی کور یې جوړ کړ، او په هغه کور کې د دې خپلې قافلې یو لوی عالم چې ډېر بزرګ او ډېر نیک و، هغه عالم یې په هغه کور کې ډېره کوي دا ستا کور دی، دا ته به دې کې اوسېږي، تا زه پرېږدم، مونږ د نجو ته دلته پاتې شه. او هغې عالم له یو خط ولیکه، وی دا خط به ځان سره کېدی او که ته مړ کېدی نو دا به خپل زوی ته وصیت کوي چې دا خط ځان سره سنبال کا، او زوی ته به دې وایي که ته مړ کېدی نو ته به خپل زوی ته دا خط وصیت کوي، او دارنګې به هغه ته وایي چې دا خط وروستو رواني بس. او په خط کې لیکلی سو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته خط لیکلی، د پیغمبر علیه السلام نوم، د هغه نسب، چې تا ته زه دا خط لیکم، زه په دې لاره تېرېدم او ما د خپلو علماو چې دلته به نبي آخر الزمان راځي نو تا ته یو خط لیکم او دا مې تا یو کور جوړ کړ، دا ستا کور دی. چې کله ته مدینې منورې ته هجرت وکړې نو ته به بل خانه دې کور کې به اوسېږي. هغه عالم ته وایي چې ته به دا خط خپل زوی له ورکې، که ستا په وخت کې دا نبي آخر الزمان راغی دا خط به ته ورکې، کور به ورته خوښې کړې، ته به ته دې دا هغه کور مخکې نه والا کور جوړ کړ. او که ستا د زوی په وخت کې راغی نو زوی به دې پوهېږي که نبي آخر الزمان راغی نو دا خط به ورله ورکړي، کور به ورته پرېږدي. او زوی ته به دې بیا ووایي چې هغه خپل زوی ته دا وصیت وکړي چې که نبي آخر الزمان راغی دا کور به ورته خوشي کړي، دا د هغه دا خط به ورله ورکړي. اتفاقا دا ابو ایوب انصاري رضی الله عنه چې کوم کور ته نبي علیه السلام هجرت وکړ ورته راغی پکې دیره شو، دا د هغې عالم نوسی و، او هغه ختم دی ابو ایوب انصاری رضی الله عنه سره پروتو. نو چې نبی علیہ السلام مبارک مدینه منورې ته هجرت وکړ، چاوي زما به میل می، چاوي صاحب ما سره به، چاوي ما سره به، وی دا او خبره دعوها فانها ماموره، وی دا ما دا او خبره ده، دا الله طرف نه دي ته حکم شوی دی چې دا او کم ځای سم لاسته بس دا هغه کور ولا زمیل می، او خلاله لاړه لاړه یو ځای کې کېناسته، ځمکه به بیوله هلته کېناسته، چې کېناسته فورا پاسې د اوچته شوه، لکه داسې مخکې لاړه وګرځېده راوګرځېده واپس راغله په هغه ځای کېناسته. چې کېناسته ابو ایوب انصاري رضی الله عنه زر زر سامان کور ته وتښتو، خوشحاله شو او بیا نبی علیہ السلام له هغه خط ورکړه، الله رسوله دا ماته د نیکه نه یو خط دقسې نسبن را روان دی او دا د یو تبع بادشاه یو زمانه کې په دې لار تېرېده، دی تاسو ته لیکلی دي. هغه خط نبی علیہ السلام ته میلاو شو، په هغې کې لیکلي چې دا کور ما تاله جوړ کړی دی او کلم چې تا هجرت وکړه دا به ستا کوري. نو نبی علیہ السلام مبارک دا ولې چې د هېچا په احسان نه چې ګنې پردي کور ته نبی علیہ السلام راغلی دی، یا د چا همسایه دی یا د چا په کور کې دیره دی. نبی علیہ السلام به فرمایل یاره وی الله ډېر لوی بادشاه دی، الله ماله په هره موقع عزت را کړی دی، زه داسې وطن ته راوستم چې زما ماماخیل او نکاح نه ده. مدینه منوره دا د نبی علیہ السلام ماماخیل و، ځکه نیا د دې وطن وه، نیکې د دې وطن دا نیا د دې وطن وه. او بیا عبدالمطلب دا هغې نیا اولادو، د هغې د نبي هم نیکه د هغې نوسی او دا هغه بنو النجار قوم، دا هغه قوم دی چې کم د نبی علیہ السلام ماماخیل دي. نو دا ګورې د پیغمبر علیہ السلام د پیدایش نه مخکې هغه تبع بادشاه پیشنګویي ورکوي او هاشم له خلق په دې نیت لور ورکوي چې دا هاشم هغه کس دی چې د په نسب کې به پروردګار د آخر زمانې پیغمبر پیدا کوي. داسې یو قسم پیشنګویی وي. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وفیات العیان کې ابن خلکان لیکلی دي، یو علاقې ته تللی و، چېته دی لیکي چې یو علاقې ته لاړم، یو قافله ده او د قافلې نه زه خطا شوم، پیاده قافله وه، د لاړم یو غرض باندې چې لاړم قافله تللی وه، یو خوا منډې مې ووالې، بل خوا مې منډې ووالې، بل خوا مې منډې ووالې، قافله نشته. منډیوان په قافلې پسې چانه تپوس کوم په کومه قافله لاړه، داسې لاړه یو ځنګل ته رالم، یو ځنګل ته رالم را باندې سیلی شو، باد شو، باران شو، طوفان شو، شپه را باندې راله، یا خدای اوس به څوک
په ځنګل کې چې ته مار نی لړم نی زمری نی شرمخ نی دا بس کېږي وی پریشان یم یک تن ہے او دی خو داسې شیبې باران دی زلزل دی چې خدای مرمه یو رانا مې لرې ځای کې صحیح کړه وی مې چې دا جوړ زمونږه قافله ده او یو ځای کې خیمه خیخې کړي دی اور به بل کړي هغې رانا پسې منډې ځان مې وروستو چې مې وروستو مې وکتله نو هغه یو ډیوه بلیږي او یو آبادي ده قافله نه ده یو آبادي ده چې مې وکتله آبادي ده اوس شپه ده نیمه شپه ده او یو لویه قلعه ده پکې بله ډیوه بلیږي د هغې نه رڼا خیږي بجلی خو وي نه هغه زمانه کې وی راغلم او د دروازې خوا کې ودرېدم چې د باران نه ځان بچ کړم دروازه مې وډبوله چې مې وډبوله یو سړی بره ناست دی په قلعه اواز یې راکړه څوک یې چې زه خو میلمه یم او د قریشو یم او د مکې یم دا چې نوم به واخېسته نو خلکو به یې قدر کوم ځکه مکه خو مخکې نه پکې بیت الله دی نو دا ګیر چاپېر علاقې خلک به ټول بیت الله ته راتلل د حج دپاره نو اوس هم که یو سړی راشي او تا ته وایي چې زه د مکې یم نو خلک د مکې د نوم د خاطره د هغې عزت کوي قدر یې کوي هغه زمانه کې هم دغه مکې ته به خلک حج ته راتلل عمرې ته به راتلل نو ډېر احترام به خلکو د مکې والا کو نو دی همغه وایي چې وروره زه د مکې یم د بیت الله د خو یم او میلمه یم باران ووالم ګلی ووالم طوفان ووالم مهرباني وکړه شپه له دا ور راته لرې که قافله رانه بېدرکه شوې زه دې روک شوې هغه ورته وایي چې نه مونږ خو د شپې ور چاته نه لرته یاره وایي ته مهرباني وکړه که ستاسو مشر وي نو هغه ته ووایه او زه مرمه د یخنۍ د لاسه هغه لاړ هغه خپل مشر ته وایي چې دغسې یو میلمه دی وایي چې زه د مکې یم او قافلې نه پاتې شوی یم ما ته دا دروازه کوله وکړه هله شابه وایي مسافر دی زر ورته ورکوله وکړه او دا مسافر د مکې د خلکو خو مونږ ډېر قدر کوو احترام کوو وایي دروازې راته کوله وکړه وایي چې کوله یې کړه میلمه یخني دې شوې ده ډېره زیاته اور یې راته بل کړه ګرم یې کړم ډوډۍ را باندې وخوړه او حتی چې دا هغې محل کې دغې دا چې کومه قلعه ده دې کې چې کوم مشر و هغه په خپله راکوشو او زما ډېر قدر او عزت یې وکړه په ما یې ډوډۍ وخوړه ډېوه بلیږي ما ته راسې نیغ نیغ ګوري زه ډوډۍ خورم دې ما ته نیغ نیغ ګوري وایي هغه څوکیدار ته وایي چې مهرباني وکړه د شپې ښه بستره ورکړه او د ځان له کوټه ورکړه چې دې پکې وده شي او سار به زما د اجازت نه بغیر به نه ځې هېڅ غم مه کوه مې چې صاحب ما نه قافله تلې ده ما ته خو لار نه معلومه هېڅ غم مه کوه تا به مونږ نوکران به درکړو تا له به مونږ سورلی بندوبست وکړو تا به مونږ مکې ته رسو ته زمونږ عزتمن میلمه وایي خوشحاله شوه وایي شپه مې تېره کړه چې سهار رڼا شو هغه سړی راکوش چې راکوشو ما ته نیغ نیغ ګوري او ډېر په شوق راته ګوري او ښه ډوډۍ ناشته یې راله راکړه او ډېر زیات زما عزت یې وکړ زه دې هغه کې ویم چې دا سړی ما پېژني څه زما دونه قدر یې وکړه چې دونه به سړی د پلار او د استاد زمونه کې لکه راځي چې زما څومره عزت کوي زما څومره قدر کوي ته څوک دی وایي خیر چې ما ته مېلمه دمه شوې مې چې راځه مېلمه چې در باندې سیل وکړم مې چې صاحب دا کوم ځای ته زه راغلی یم دا کوم ځای دی وایي چې دا خو زمونږ زه عیسایي یم پادري یم او دا زمونږ ګرجه ده زمونږ عبادتخانه ده عموما هغه زمانه کې چې به کوم غټ پادریان و هغې به چې د ځنګلو کې یا د غرونو په سمسو کې په غارونو کې به ناست و خپل عبادتونه به یې کول دا زمونږ ګرجه ده زه عیسایي پادري یم د عیسایانو مشر او دلته کې زمونږ د ګیر چاپې د علاقې د خلک راځي او دلته کې عبادت کوي او زه پکې دی ریم ځنګل کې وایي راځه وایي روان شوم یو ځای راته ښیي بل ځای راته ښیي یو کوټې ته یې بوتلم وایي چې کوټې ته یې بوتلم هغه کوټه کې درې بوتان دي د کاڼي وایي دې ورته مخامخ ودرولم چې دې ته ګوره وایي چې ما هغه بوتانو ته وکتل نو په دې زړه کې وایم چې ابوبکر خوب یې نه او که ویښه ده وایي ځکه چې ښي طرف ته کوم بوت و هغه زما و بلکل زما ډیزاین دی او زما نقشه ده او هغې خاندي اوس او وایي چې کوم منځ کې بوت و نو دا زمونږ په کلي کې یو هلک دی چې د هغه نوم محمد دی صلی الله علیه وسلم دا خو له نبي علیه السلام د نبوت دعوه نه ده ډېره مخکنۍ خبره ده دا د هغه بوت دی د هغه شکل دی بلکل هو د هغه شکل او چې ګس طرف ته کوم بوت ولاړ دی دا د حضرت عمر بوت دی حیران شوم چې یاره دا ښي طرف ته ځه یم منځ کې د نبي علیه السلام مبارک نوم واغه چې د هغه دی
او ګس طرف ته زما بل ملګری دی د مکې عمر، دا د هغه بوت دی. دا څنګه چل شوی دی؟ دا بوتان زمونږ چا جوړ کړي دي؟ او دا بوت خو چې چا جوړی خو مخامخ به ورته سړی ناستي نو هغه به تصویر جوړی کړه. چې سړی ته مخامخ نه ناسته ته د هغه تصویر خو نشي جوړول، دا خو ډېر ګران کار. وایي زه ځان ته هم ګورم، لاسونو ته هم ګورم او د خپل بوت ته هم ګورم. وایي هغه سړی ما ته وایي چې سوچ مه کوه. وایي بیا چې زه ویښې مه کو دی مو ویښې. وایي ما ورته وایي چې اخر دا څه دا څوک دی؟ وایي نه او خو دې پېژندل دا څوک دي؟ مې چې د اخري طرف ته خو زما نقشه ده. میانس کې را چا ده؟ دا زمونږ په کلي کې یو هلک دی او د هغه نوم دی محمد صلی الله علیه وسلم، دا د هغه نقشه ده. ګس طرف ته را چا ده؟ دا زما یو بل ملګری زما د قوم عمر، د هغه نوم دا د هغه ده. وایي ټیک دي، څه فرق خو پکې نشته، ستاسو را تصویرونه چې مونږ په دا کاڼي جوړ کړي دي فرق خو پکې نشته. ما چې بالکل پکې فرق نشته، خو زه حیران په دې یم چې دا م جوړ کړي څنګه دي؟ مونږ ته څوک ناستو زمونږ نقشه جوړه کړې ده. هغه زمانه کې یو کیمرې هم نه وې که نه چې په کیمره فوټو واله، او د انسان بوت چې جوړی که نه دا ګوره ډېر ګران کار په کاڼي کې. دا هر انسان دغه پوزه او دوه سپېمې دي، دغه دوې سترګې دي او دغه خولې ده. دا خو د ټولو خلکو دي، خو د چا سترګې لږې غټې د چا وړې دي، په دې فرق راځي. د چا پوزه لږه غټه ده، د چا وړه ده، په دې فرق راځي. د چا رنګ لږ تور دی، سور دی، سپین دی، په دې فرق راځي. د چا مخ لږ غونډې دی، چا اوږد دی، په دې فرق راځي. نور خو همدغه یو دوه سترګې دي او دوه سپېمې دي او دغه یو خوله ده او دوه غوږونه دي او دغه مخ دی، بل څه فرق خو پکې نشته. نو چې کله چا بوت جوړه لږه غوندې پوزه دی ولا غټه جوړه کړه، یا د هغه پوزه غټې تا ولا لږه وړه جوړه کړه، دا بیا هغه شکل ویني. د هغه سترګې یو شانتې دي، تا ولا لږې غوندې بل شان جوړې کړې، لږې اوږدې دې کړې، لږې دې غټې کړې، لږې دې جاورې کړې، په شکل بدل شو. د هغه خوله ده که لږه دې ولا برسېره جوړه کړه، یا دې پکې پټه کړه، یا دې اوږده کړه، یا دې کولاو کړه، بس شکل دې بدل کړه. نو بوت چې را چا جوړی دا به په پیمانه یو شان کرخه راکاږي چې د هغه په شان پوزه، سترګې، غوږونه، رنګ چې معمولي فرق پکې نه. زه حیران شوم چې دې را خو دا معلومېږي چې دا بوتان هر چا زمونږ د دریو کسو جوړ کړي دي، دا مونږ ته مخامخ ناستو او مونږ یې باقاعده کچ کړي یو او مونږ خو نه څوک لیدي دي، نه زمونږ چا اندازه اخیستې ده. وایي ما ته وایي چې راځه، وایي کېنولو. وایي ما ته وایي چې دا خو تا وپېژندل چې ستاسو بوتان دي؟ ما وایي چې او بلکل. وایي ښه دا میانس کې چې کوم هلک دی دا پیدا شوی دی؟ مې چې او بلکل زمونږ ملګری دی. وایي دا به نبي آخر الزمان، د آخر زمانې پیغمبر دی. ته به یې لومبی ملګری او دا ګس طرف ته چې کوم ملګری دی عمر، دا به یې دویم ملګري. دا درې کسان. یا لکه دا منقشه ده کوم ځای نه پیدا کړې ده او لیکلې مو ده. وایي دا زمونږ په کتابونو کې دي، مونږ د خپلو کتابونو کې چې د نبي آخر الزمان کوم صفت دی، د هغه د لومبي ملګري کوم صفت دی او د هغه د دویم ملګري کوم صفت دی، هغې نه مونږ دا نقشې جوړې کړې دي. دې نه تاسو اندازه ولګوئ چې د نبي علیه السلام او د هغه د ملګرو به څومره مضبوط صفت په دغه کتابونو کې و. وایه که نه وبه که به نو دا دې ته وایي. او بل دا نقشهنګار د کمال سړی و چې انسان د لیدې نه یې د هغه د صفت نه یې د هغه ډانچه جوړه کړې ده. وایي زما زړه کې خو شک راغی، سوچ مې راغی. یمن ته څه زمانه پس لاړم، یمن ته چې لاړم یو تجارتي قافله کې، نو هلته په یمن کې یو سړی راغی. وایي ما ته وایي چې ته ودرېږه ستا څه نوم دی؟ وایي ما ورته وایي چې زما فلانکې نوم دی. د پلار دې څه نوم دی؟ فلانکې. د کوم کلي؟ مې چې زه خو د مکې مکرمې اوسېدونکی یم. د کوم قوم سره تعلق لري؟ فلانکې قوم مې دی. کومه محله کې اوسېږي؟ فلانکې محله کې اوسېږي. یاره وایي ته یو مهرباني وکړه، دارون دې لږ ښکاره کړه، زما پکې یو غرض دی. مې چې ته زما پرون څه کې دا خصائص کبرا کې دغه لیکلې ده سیوطي رحمه الله، دارون باندې څه کې وایي زما پکې غرض دی. مې چې زه خپل ورونه چاته نه ښې. وایي ملګرو ما ته وایي چې خیر دی بوډا سپینګري دی وښایه که نه څه کېږي. وایي چې رون مې ورته اوچت کړ نو په هغې یو داغ و. وایي ما ته وایي چې ته به د آخرې زمانې د پیغمبر لومبی ملګری د هغه لومبی خلیفه به. لکه تا څنګه معلومه کړه؟ وایي چې د آخرې زمانې د پیغمبر پوره نقشه او د هغه د ملګرو پوره نسب او نقشه مونږ سره زمونږ په کتابونو کې موجود. زمانه تېرېده، خبرې تېرې شوې، ډېر کلونه پکې واوړېدل. هغه دور دی چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم د نبوت دعوه وکړه. نو په ټولو ملګرو کې لومبی ملګری په بالغانو کې
چې هغه ایمان راوړی دی، هغه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه. په تا باندې چې تا کوم دین راوړی دی په هغې ما ایمان راوړه. ایمان مې راوړه، خو یو تپوس ته نه کومه چې ستا د نبوت څه نښه شته؟ ځکه پیغمبر خو معجزه یې که نه، د عقل نه خلاف یو نښه یو نښه شته د نبوت د پیغمبرۍ شته چې ته ما ته هغه نښه وښیې. ایمان مې راوړه. ګورې په دې خیال تپوس نه کومه که نښه دې وښوله نو مؤمن به شم او که نښه دې ونه ښوله نو ایمان به نه راوړم. ایمان مې د باندې راوړه منم دی، خو هسې یو نښه شته. وایي ما ته وایي چې څه نښه ده؟ وایي زما د پیغمبرۍ نښه هغه ده چې په یمن کې هغه پادري ستا پرون هغه داغ کتلی و. وایي زما د قسم په رب العالمین که دا البه ما خپل پلار ته یا خپلې مور ته یا چا ته م ویلي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په لاره روان. دا د روجې خوشحالي ده. ګورې یو ماشوم جاړل، نبی علیہ السلام مبارک ورته ورنږدې شو، بچې ولې جاړې؟ وی پلار مې نشته، یتیم یم. دې ماشومانو ته ګورم چې د دې ماشومانو نورو جامې شته او زما جامې نشته. خیرونو جامو کې د نورو بچو جامې شته. خفه کېږي که نه ماشوم؟ د نورو بچو نوې نوې جامې دي زما دې ملګرو اچولې دي. نو په دې جارم چې ارمان که زما پلار جمدې وې نو ماله به م نوې جامې اغوښتې. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زړه کې ډېر زیات رحم. زر یې بوته کور ته او حضرت ام المؤمنین ته ور بوته بیبي ته او شابه دې د جامو انتظام وکړي. پاکې جامې یې وله نه وې راوړی. پخوا خو به خلکو د پرتوب په ځای به یې لنګ و، لکه د حج چې څوک ځي عمرې له دی، او د کمیس په ځای به یې څادر پاغو. دا دوه څادرې مزېدارې خشته دوه څادرې وله راغوښتلې او دې بچي له یې ورکړلې. او یې ځه بچې بار بچو سره لوبې کوه. نو چې بار راووت نو خوشحاله او خندلې، ډېر زیات خوشحاله. نبی علیہ السلام مبارک پې راغی. وی بچی څنګه؟ وی دا نه محسوسوم چې زما پلار مړ دی، زه یتیم یم. چې د رسول الله مبارک غوندې مشر زمونږ وی نو مونږ یتیمانان نه وي، زمونږ پلاران جم دي. دا ګورې حقیقت دی. اوس هم پکار دی کله چا په ګاونډ کې یتیمي هغې له جامې والی، کله چا په ګاونډ کې یتیمانان او غریبانان یې ستا وس کېږي نو چې خپلو بچو له الې هغې له واله. په ماشومانو رحم وکړئ. رحم یو حدیث کې راځي من لم يرحم صغیرنا ولم يوقر کبیرنا فلیس منا. څوک چې د ماشوم په سر د رحم لاس نه راکاږي او د مشر قدر نه کوي، نبی علیہ السلام مبارک فرمایي دا زما طریقې والا نه دي. پیغمبر علیہ السلام مبارک سره ماشوم اوسېده، حضرت زید بن حارثه رضی الله عنه چا را تختولی. حضرت خدیجه رضی الله عنها ته وقف شوی و، بیا خدیجه رضی الله عنها پیغمبر علیہ السلام له ورکړ او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ځان سره اوسو لویه وې. دې د چا نه ماشوم پخوا به د امریان خرڅېدل نو خلکو به د ماشومان تختول. دې نه به یې وتښتو، مثلا کراچۍ ته هلته به یې بازار کې خرڅ کړو، او به یې تښتو کابل ته هلته به یې بازار کې خرڅ کړو. نو دې د مور او پلار نیازبین بچی او مور او پلار یې امیرانو، ډېر مالدارو او ډېر خوبصورت. او حضرت زید چې را تختول او خرڅوي په یو بل خرڅېده. خدیجه رضی الله عنها ته راورسېد او خدیجه رضی الله عنها پیغمبر علیه السلام ته وقف. مور به ورپسې جړل، چغې به یې والې او اکثر به د ځان نه د سر ویښتې ایستل چې نور به راوخت نو دا مور به یې د نور ته راله وبدرېده. ای زیده چې ته به نور ته ولاړې او که سوري ته به که باران به شو نو مور به یې راله د باران شیبو ته به ودرېده. ای زیده بچیا چې پتا به د باران دا شیبې ورېږي او که نه ته به چې ته غاړې ته داسې به غر ته به وخته او چغې به یې والې جړل به. که نیازبین بچی چانه څوک وتښتئ او زمانه د غلامانو ده نو په غلام څوک چاته پروا ساتي. حج له څه کسان راغلي دا زید یې ولیده. تپوس هلکه ستا زید نوم دې وی او وی د حارثه زوی وی او وی تا پسې خو مور او پلار ډېر جاوې چغې درپسې به چې مونږ نه بچی چا تښتولی دی ورک چې هغې لاړل واپس مور او پلار ته یې وله الوی ستاسو بچی خو مونږ پیدا کړه. کوم ځای دی؟ په مکه مکرمه کې یو سړی دی فلانکي یې نوم دی، هغه سره زیري ولکه هغې حاجیانو له ورکړل او ډېر زیات خوشحاله شو. او د هغه ځای نه یو وفد راولېږه مکې مکرمې ته بلا پیسې وله ورکړې چې دا یو څه او موږ له خپل زوی راولې. تپوس یې کو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خواله راورسېده. پیغمبر علیه السلام ته کېناستل. نبی علیه السلام نه مکه مکرمه کې
او صفتونه د پیغمبر علیه السلام شروع کړل چې تاسو د عبدالمطلب اولاد او د هاشم اولاد ډېر ښه خلک یې او ډېر عزتمن خلک یې، خلکو سره ښېګړې کوئ، خلکو سره احسانونه کوئ، د خلکو خیال ساتئ، صفتونه کوي. نبی علیہ السلام مبارک ورته فرمایي وی چل څه دی، څه غرض هم دی ما پوره کړي. وی صاحب زمونږ یو بچی دی او مونږ نه چا تختولی دی او هغه خرڅېده تاسو لا رسېدلی دی. صاحب پلار ورپسې جاړي، مور ورپسې لیونی ده چغې وایي او دی د مور د سر ویښته دي مونږ تاله راوړي دي چې مور یې د سر نه ویښته وباسي او مور یې په شیرونه یې خپل بچي پسې جوړ کړي دي. نو مونږ تاله راغلي یو، هر څومره پیسې چې غواړې مونږ یې درکوو، خو ته مهرباني وکړه دا بچی مونږ له راکړه. وی څوک دی؟ وی زید دی. وی دا خو اسانه خبره ده، زه هغه راغواړم. نو که هغه تاسو سره ته نو یو پیسه دنه نالم، تحفې تحایف ډالۍ راوړه، وی دا دنه نالم، مفتی ځان سره خیراتي بوځي. او که هغه نه ته نو مونږ بنو هاشم قبیله چې زمونږ نه څوک ځي نه، نو ګورې مونږ یې په زور نه شړو، بس په هغه به اختیار دغه ور پرېږدو، هغه له به اختیار ورکو. دوی خوشحاله شو، وی زمونږ بچی دی، مونږ سره به ولې نه ځي؟ او بیا چې د مور هغه جړه او فریاد ورته واورو په منډه به را سره ځي. وی صاحب ټیک ده، وی په دې فیصله د نبي علیه السلام ورته وی بالکل. زه یې ډېر راوغوښت، زه یې دا پېژنې او چې دا څوک، دا مې تره دی، دا پېژنې، دا څوک، دا پلان کې دا پېژنې، ټول یې وپېژندل. ښه بچې دا راغلي دي تا پسې تا بوتلل غواړي، مور در پسې خفه ده، دا یې د مور د سر ویښته دي چې ستا په غم کې ځان نیستي دي، اشیرونه یې ورته ووایي، چغې در پسې وایي جانې. نو ته تازه دوی له ورکوم، ته مهرباني وکړه دوی سره لاړ شه. زید په جړا شو. ولې؟ وی زه خو دوی سره نه ځم، ما ولې د الله رسوله مو ورکوه، نه ځم ورسره. هغې ورته وی ګوره ته خو د مور پلار نیازبین بچې، مور در پسې. وی نه د مور ملاقات له به لاړ شم، د پلار ملاقات له به هم لاړ شم او د خپل خاندان ملاقات له به لاړ شم، خو مستقل نه ځم. هغې ورته وی د مور جړا ته او دلته غلامې مرئیې ځان یې که د نبي علیه السلام نه د مرئیتوب جون خوښې، هلته خو امیر یې، پلار د امیر دی، او ته د بادشاه جون پرېږدې، د مالدارۍ جون پرېږدې او د غلامۍ جون د اختیارې. حضرت زید ابن حارثه ورته څه وایي؟ وی ما له الله د رسول الله مبارک غوندې پلار را کړی، زه په حارثه څه کوم؟ ما له الله د حضرت خدیجې په شان مور را کړی او د حضرت فاطمې او د زینب په شان خویندې خدای را کړي. په دنیا د خدای کې چې دا ټول د دنیا طاقت یو خوا کې او داسې پلار او داسې مور بل خوا کې، په دنیا د خدای کې پرېښودو ته تیار نه یم. زه د نبي علیه السلام غوندې پلار پرېږدم، د خدیجې رضي الله عنها غوندې مور پرېږدم، د فاطمې رضي الله عنها په شانتې خور پرېږدم. خبرې واورېدې چې واقعي دا ولې د غلامۍ جون خوښی او پلار نیازبین کور له نه ځي، د مور جړا له نه ځي او د خدیجې رضي الله عنها غیږ خوښی، دا ولې؟ دا د نبي علیه السلام مینه وه ورسره، محبت وه، هغه ته پته وه چې دلته څونه ما سره مینه ده، دلته څونه له ما عزت دی. بس نبی کریم صلی اعلان وکړ، وی ای قریشو د نن نه پس به زید ابن حارثه نه وایه، دا به نه وایه چې زید د حارثه زوی، د نن نه پس به وایه زید ابن محمد صلی الله علیه وسلم، چې زید د محمد صلی الله علیه وسلم بچی، بس زما زوی په زویوالی نه. یا قرآن حکیم کې وروستو اعلان راغی چې پردي بچي ته به خپل بچی نه وایه، هسې ورته وایي چې بچی بچی، خو دا به نه وایي چې دا زما یقیني بچی دی، داسې به نه وایي. نو بیا د هغې نه ممانعت راغی. خو ګوره دا د پیغمبر علیه السلام د حضرت زید سره مینه، محبت، شفقت، چې هغه خپل پلار پرېښود او نبي علیه السلام یې واغېسته، خپله مور یې پرېښود او د پیغمبر علیه السلام غېږ یې پرې نه ښود. نو مسلمان له پکار دی چې هغه په خپلو ماشومانو ګوره رحم کوي، په خپل څه د مسلمانانو په ماشومان رحم پې وکړي. د یتیم په سر چې چا لاس راخ کړ، ګوره د حدیث الفاظ دي، چا چې د یتیم په سر لاس راخ کړ جنت یې وګټل، الله به له جنت ورکړي. نو که په ګاون کې یتیمي جامې یعنې جامې ونه والې، ځان لته اختر له روجې غوړي اخلي او په ګاون کې د یتیمانانی یا غریبانانی هغې له روجې غوړي واخلي. ماشومانو شور مه کوئ، شور مه کوئ، شور کوئ، پر قسم مشران یې نو دا ماشومان رستو کړي. نو یتیم په سر به لاس راکاږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته په خپل قرآن حکیم کې الله فرمایي الم یجدک یتیما فآو، اے پیغمبر تم یتیم وې کنه، نو موږ دله یو ټکانه درکړه، ابو طالب او بیا د عبدالمطلب غیږ لمبوت،
نو بیا وروسته وایي اما الیتیم فلا تقهر، ولې پام کوه چې یتیم ته غوسه ونه کړې، پتان د یتیم دور تېر شوی. نو جناب د پردو یتیمانانو خیال ساتئ، د غریب خیال وساتئ، صدقه فطر دغه غریبانانو ته ورکړئ. چې کوم په کور ګاون کې غریبانان دي، مسکینان دي، فقیران دي، هغې له یې ورکړئ. خپلو بچو له رجغ ولې اخلاقي الاموال قسم دی یربي الصدقات، دا بدل الله زیاته کړي.